ملګرو چې کامیابی ته کومې لارې تللي دي نه په هغې کې یو لاره د اعتماد لاره ده. یعنې هغه خلک چې هغوی پر اعتماده وي، اعتماد پکې وي، نو دغه خلک د هغې خلکو مقابله کې چا کوي چې د اعتماد کمی وي، د دوی کامیابۍ ته د رسېدو هغه مواقع چانسز ډېر وي. ځکه چې کامیابۍ ته د رسېدو لپاره مضبوطې او صحیح فیصلې پکار وي. نو چې کومو خلکو کې د اعتماد کمی وي، نو هغوی دغه مضبوطې فیصلې نشي اخیستی. دغه شان کانفیډنټ خلک چې کوم وي، نو دوی هر ځای خبره کولی شي. نو صرف دا نه کوي چې هر ځای خبره کولی شي، بلکې دوی چې کوم ځای کې هم خبره کوي، نو داسې متاثر کن انداز سره خبره کوي چې په هغې خلکو باندې جادو کوي، نو هغوی دې متاثره کېږي. نو مطلب د خبرې دا دی چې دوی سره هغه صلاحیت وي چې دوی نور خلک متاثره کړي. دا زموږ ستاسو نه مخکې خبره ده چې ډېر زیات خلک چې په ټسټ کې د هغې ښه مارکس راشي، خو په انټرویو کې د لیک اف کانفیډنس د وجې نه ماتې وخوري. اوس دا خبره چې د اعتماد د اهمیت نه خو انکار نشي کېدی، خو دا چا کې د اعتماد چې کم وي، نو دا اخر ولې کم وي؟ یعنې د اعتماد د کمي وجوهات څه دي؟ نو دې ځای کې لومړی چې موږ کومه خبره وکړو، نو دې کې لږ ډېر پیدا شي. خو په ماشومانو کې موږ ته څه ماشومان داسې ښکاري چې هغوی د وړوکوالي نه چې کوم دی نه دا چا به مخکې خبره کولی شي، یریږي نه، اعتماد پکې وایي. او څه ماشومان چې کوم وي، نه هغه یې لږ یریدونکي وي. نو دا خبره ټیک ده، خو دکه یریدونکي ماشومانو ته که چېرته داسې ماحول میلاو شي چې د هغوی ګرومینګ وکړي چې د هغوی د دې نورو نه ښه کانفیډنټ جوړېدی شي. د اعتماد د کمي دویمه غټه وجه دکه د ماحول اثر دی چې زموږ ماشومان چې دي، نه د هغوی په داسې ماحول کې لکه د پښتنو سوسایټۍ چې دا موږ د دې خبره کوو، هغوی داسې ماحول کې ژوند کوي چې هغوی خپل د زړه خبره چې ده نه هغه خپل مور او پلار ته هم نشي کولی، کور کې هم نشي کولی. او چې کله هم دی کوي، نو د مشرانو له طرف نه دی ټوکلی شي، دی رټلی شي، وایي داسې مه وایه، دا مه کوه، دا مه کوه. که هغوی یو سوال کوي، وایي داسې سوالونه مه کوه، داسې سوچونه مه کوه. تر دې پورې چې زموږ تعلیمي ادارې هم په هغې کې دغه شان نیرو مایندډ خلک وي، نو د دې ماحول د وجې نه هم په خلکو کې د اعتماد کمی راشي. زموږ د نن شخصیت چې کوم دی، نو په دې کې یو غټ کردار زموږ د ماشوموالي هغه دور وي. مطلب دا دی چې د ماضي ناکامۍ او د ماضي منفي تجربې هم زموږ د اعتماد په کمي یو ذریعه وي. څه خلک داسې دي د هغوی په خپل ځان باندې یقین دي، نو لکه نو آی کین ناټ هغه خبره ده چې دوی ته څه هم وایي، نو وایي زه نشم کولی، زه نشم کولی، زه نشم کولی. دغه احساس کمترۍ ښکار خلک چې دي، دوی کې د اعتماد کمی. څلورم هغه خلک چې هغوی هر وخت چې کوم دی هغوی مازغو کې دا ګرځي چې دا خلک به څه وایي. نو چې کله هم ستا په مازغو کې دا ګرځي چې دا خلک به څه وایي، او تا سره دا یره وي چې په ما باندې به نور خلک تنقید وکړي، نو د تنقید نه یریدونکي خلک چې دي، دوی کې اعتماد هم نشي راتلی، او دوی هغه کارونه چې د هغې لپاره اعتماد پکار دی، نو هغه هم دوی نشي کولی. اوس د ویډیو بلې بله حصه کې په دې باندې خبره کوو چې اعتماد خو کم دی، لیک اف کانفیډنس شته، خو هلې څه دی؟ نو د هر یوې خبرې حل وي، د دې هم حل شته. د اعتماد د سیوا کولو لپاره د ټولو نه لومړۍ چې کومه خبره ده، نو هغه د یس آی کین جذبه ده. د اوس نه چې کوم دی نه خپل مایند ته چې دغه خبره کوزه کوي چې د دنیا یو کار داسې نشته چې زه نشم کولی، زه هر کار کولی شم. لکه زه تاسو له یو مثال درکوم چې که فار ایگزامپل تاسو د اوس د یو کالج نه په کانټریکټ باندې د لیکچررشپ آفر راغی، نو که ته هغه ټایم ویرېدې چې چېرته زه چېرته لیکچررشپ چې زه به اوس لکه د بي اې هلکانو ته ودرېږم، هغوی ته به لیکچر ورکوم، نو که ته ویرېدې دغه ځای کې نه خپلې وښیه، دا بیا ته به څنګه لیکچرر جوړ شي. او که دغه ټایم تا ووي چې نه زه کولی شم، نو لړۍ که ودرېدي، نو ته به بیا همدغه کار دی چې لږ وخت پس به تاله په خپله ځان پورې خندا درځي، بندوي ګوره زه به هم یېرېدم. او دا موږ هم د خپلو شاګردانو ته ووایو چې دا تاسو کې څومره یره ده، د دې نه ډېره زیاته یره وه به موږ کې یره په خپله وځي، خو د یس آی کین جذبه وله پکار ده. دویمه دا موږ کې چې اعتماد کمی نه، دا موږ کې یو یری، لکه څنګه چې اوس مونږ وایو که نه د نورو د تنقید یره، یا په خپل ځان کې چې کوم کمی مونږ ته کمی ښکاري د هغې هغه یره، نو دغه یره چې کومه ده، نو دا معلومول دي، آیډنټیفای کول دي، او بیا د هغې نه پس چې کوم دی دا انډرسټینډ کول دي. لکه د دې هم زه تاسو له مثال در کوم که نه، چې کله بنده په کور کې یوازې وي، او یا یوازې نه وي خو نور خلک وده وي، او دی چې په پوړو کې اوس روان دی، نو دی وایي ما پسې رشانه کشکش کېږي، نو دی یېرېږي. نو اکچوال کې آیا په رښتیا باندې رشانه څوک وي او د پسې کشکش کوي؟ نو په رښتیا خو څه ګنې که نه. نو د دغه ټایم حل څه دی؟ حل دا دی چې دی ودرېږي او په شا باندې وګوري چې هېڅ نه وي، نو هغه یره به ختمه شي. نو خو دغه ټایم چې دی، نو په شا باندې کتل هم د ډېرو خلکو کار نه، یېرېږي خلک. نو دغه خپله یره چې موږ کله انډرسټینډ کړو چې په اکچوال کې هېڅ نشته، نو کانفیډنس په خپله سیوا شي. موږ ووایو که نه چې د ماضي هغه ناکامۍ چې دي، نو هغه موږ اعتماد زموږ کمی، نو د ماضي دغه ناکامو ته موږ به په دې نظر نه ګورو چې موږ د دې نورو خلکو نه کمزور یو، بلکې موږ به دې ته په دې نظر باندې ګورو چې اټ از ا پارټ اف لایف، دا زموږ د ژوند روټین دی. دا ناکامۍ چې کوم دي، نه دا زما د کامیابۍ طرف ته لارې تللي دي، دا ماله زده کړه راکوي، او هم د دې ناکامونو به زه کامیابۍ ته لاره وباسم. یاد وساتئ چې ناکامه کېږي نه، نو کامیابېږي به څنګه؟ چې زموږ کوم ویکنیسز دي او که زموږ سټرینګس دي، زموږ طاقتونه او زموږ کمۍ چې کومې دي، چې دا موږ معلومې کړو او دا اکنالج کړو چې بس دا دي. نو چې کله موږ دا ومنو چې دا دي، دا په موږ کې د کانفیډنس پیدا کولو دپاره هغه لومړی پوړی جوړېدی شي. زموږ په معاشره کې د بده مرغه هغه خلک ډېر زیات دي چې هغوی موږ له قدم په قدم باندې د حوصلې راکولو په ځای حوصله راله ماتوي. نو پکار ده چې موږ هغه خلک تلاش کړو چې کوم مثبت خلک دی، پازیټیو خلک دی، موږ له بملا باندې ډب راکوي، زموږ حوصله سیوا کوي. نو داسې خلکو سره خپل سرکل جوړول، دوی سره ناسته پاسته کول،
د اعتماد د پیدا کولو یو ذریعہ جوړېدی شي. بل چې موږ د خپلې کامیابۍ لپاره واړه واړه ټارګټ ځان ته کېږدو د ذاتي ترقۍ لپاره، او دغه ټارګټ چې موږ حاصلو نو بیا موږ له پکار دي چې موږ دا سلیبریټ کوو. نو دغه سلیبریشن موږ مخکې ویډیو کې هم خبره کړې ده، دا موږ له انر انرژي راکوي او سترنګ را لراکوي، توانایي را لراکوي، موږ موټیویټ کیږو او بیا د کامیابۍ په لاره باندې روان یو. دا هم د اعتماد د پیدا کولو لپاره یو ښه لاره ده. په اخره کې چې دی هغه دا دی چې کوم کامیابه خلک دي موږ چې د چا نه متاثره یو، کوم زموږ رول ماډلز وي، د هر چا وي، نو پکار ده چې د هغوی چې کوم بایوګرافیز لیکلي دي، خپل کتابونه یې لیکلي دي، د هغوی کتابونه وګورو، که د هغوی په یوټیوب باندې ویډیوز وي یا د هغوی باره کې ویډیوز وي چې هغه وګورو او د هغې نه موټیویشن حاصل کړو. نو چې کله موږ موټیویټډ شو نو او د کامیابۍ په لاره روان شو، نو اعتماد بیا پخپله راشي. اخره کې کنکلوژن کې موږ دا خبره کولی شو چې اعتماد په یو ورځ او په دوه ورځې کې نه حاصلېږي. دا یو کنټینیوس سفر دی چې وخت غواړي، محنت غواړي او صبر غواړي. بله ویډیو کې بلې موضوع سره د الله په امان.